که زه چیرې په سټارټ سکین باندې زه کلیک کوم نو دلته ماته هغه ټوټل کسان راوړي کوم کسان چې زما سره په فیسبوک کې راسره وي او د هغو آیډیانې ډیسیبل سوي وي یعنې بلاک سوي وي او زه کولی سم چې صرف او صرف په یوه کلیک سره دا ټوټل کسان چې دي هغه خپل د فیسبوک څخه ختم کړم. آیا تاسو هم داسې غواړئ؟ تاسو څنګه کولی سئ چې خپل د فیسبوک کم کسان چې تاسو سره درسره وي د هغو آیډیانې ډیسیبل سوي وي یا بلاک سوي وي او یا هم هغه کسان چې د هغو آیډیانې نه وي ډیسیبل خو هغه تاسو ته څه ریسپونس نه درکوي یعنې لایک کمنټ شیر څه نه درکوي. نو تاسو څنګه کولی سئ چې په یوه کلیک سره یې ځان ته معلوم کړئ او په یوه کلیک سره یې ختم کړئ. ډېره خوندوره طریقه نن ما ستاسو لپاره په دې ویډیو کې راوړې ده. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص وي او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن و د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. راځئ ځو دوستان د موبایل سکرین ته چې نوره طریقه یې هلته د اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو پلی سټور ته راسئ. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ مونوکی ټول کټ. دوستان تاسو یې ګورئ په د اول سرچ کې دا چې کله تاسو سرچ کړئ دا به تاسو ډاونلوډ کړئ چې دا اپ خلاص چې کله تاسو خلاص کړئ دوستان تاسو به ګیټ سټارټډ باندې به تاسو کلیک کړئ بیا به کنټینیو کوي او فینش به ووهي. دوستانو دلته کې اوس تاسو ته وایي چې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي چې د هغه خلاصه کړئ یعنې خپل د فیسبوک آی ډي په دې اپلیکیشن کې خلاصه کړئ. زه اوس خپل د فیسبوک آی ډي چې د هغه خلاصوم دوباره راځم. چې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ دوستان تاسو به راسئ دې ځای ته به راسئ سیټینګ ته. دلته چې تاسو کله رالاست دوستانو دلته کې کلین یور فرینډ لیست دا دې لیکلی دي دوستان دې ته به تاسو راسئ. دې ته چې کله تاسو رالاست دلته کې تاسو ته پر اول نمبر هغه کسان شو کوي چې کوم کسان تاسو ته ریسپونس نه درکوي یعنې لایک شیر کمنټ څه نه درکوي. تاسو به پر دې کلیک کړئ او بیا به پر سټارټ سکین باندې به تاسو کلیک کړئ. په سټارټ سکین چې تاسو کلیک کړئ دوستان دلته کې هغه ټول کسان تاسو ته شو کوي چې کوم تاسو ته ریسپونس نه درکوي. تاسو کولی سئ چې دا ټول کسان ډیلیټ هم کړئ او انفالو یې هم کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو ټوټل کسان چې دي هغه ډیلیټ کړئ یا انفالو کړئ نو ریمو آل پرنټ ته به تاسو راسئ. دلته چې تاسو کله رالاست سټارټ سکین باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته کې تاسو ته هغه ټوټل کسان چې دي هغه شو کوي کوم چې ستاسو مثال یا انفالو کوئ یا انفرینټ کوئ هغه هم ستاسو مرضي ده. ډېر خوندور اپلیکیشن دی لازمي یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.